وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ پاوخ کی چو گرزو مونگ بیت اللہ مثابتاً زید ثواب للناس د پار د خلکو. مثابتاً یو معنا دادا د ثواب ګټلو زی، دوی معنا دادا د ثاب یثوبونه دی، او بیا ویل کېږي مثابه زید رجوع ته چې د سړي ته زړه نه مړېږي، بار بار ورتلل غواړي، دغې ته مثابه وایي. للناس د پاره د خلکو. بله درېیمه معنا هم پکې چا کړې ده چې مثابه اصل کې ویل کېږي د جمع کېدو ځای ته. قتاده رحمت الله علیه وایي بیت الله ته مثابه ځکه وایي چې دلته خلک را جمع کېږي هر وخت د عبادت دپاره، خاص کر په حج کې او د عمرو دپاره خو هر وختي راځي، نو دا د خلکو د را جمع کېدو ځای دی. و امنا او ځای د امن، الله رب العالمین دغه ځای له امن ورکړی دی، تر دې پورې چې د جاهلیت په دور کې به مشرکانو خپل دشمن ته په حرم کې څه نه ویلې، ډېره دشمني به ورسره وه، خو چې د حرم حدودو ته به را داخل شي نو بیا به وله ډوډۍ م ورکوله، یاره دا اوس د الله میلمه دی، دشمني به په خپل ځای پالو، خو دی اوس حرم ته راغلی دی. او بیا مونږ ویلې قلنا لفظ حذف دی. واتخذوا او ونیسئ من مقام ابراهیم، دا غځای د ابراهیم علیه السلام د ودرېدو سره مصلی ځای د مانځه. مقام ابراهیم خوا کې مونځ وکئ، خاص کر چې کله سړی طواف پوره کړي دغه ځای کې 2 رکعاته د طواف پکار دي. خو اوس خو رش ډېري، اوس که مقام ابراهیم سره مانځه ته ودرېږي خلک به دي لکه سیلاب چې سړی واخلي، داسې به خلکو اوچت کړی. دا خو اوس د کرونا د لاسه تعداد ډېر کم ښکاري، دې ځای کې اوس هم چپي وي، نو چې په هر ځای کې ودرېدلې دا 2 رکعاته دي کېږي، خو دا افضل مقام دی. وعهدنا او موږ حکم کړی الی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته، ان طهرا چې تاسو دواړه پاک ساتئ بیت یا زما دا کور، للطائفین د پاره طواف کوونکو، والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع سجود او د پاره د رکوع سجدو کوونکو. دا ګوره طائفین طواف خاص دی په بیت الله پورې، بیت الله نه غیر د بل ځای طواف به نه کې، ځکه طواف عبادت دی، عبادت مونږ د خپل عقل باندې خو نشو جوړولی. اوس خلکو د کعبې په مقابل کې نورې کعبې جوړې کړي دي، بریلیانو جوړه کړې ده د خپل احمد رضا خان په قبر باندې، او دغه رنګه دي بعضې مشرکانو مردارانو عقیدو والا جوړې کړي دي. شیعګانو په ایران کې کعبې ډیزاین جوړ کړی د خمیني په قبر، چې ملعون انسانو، د دین دشمن، د یهودو نه بدتر انسان، او الله په شرمونو شرمولی، او د مرګ په وخت کې چې هلیکاپټر نه ولا لاش را وغورځولو، ځکه دی خبیث دا ویلي چې زه کله په سعودي حمله وکړم او مدینه ونیسم نو د نبي علیه السلام خواته چې کوم 2 بوتان خښ دي دا به زه راوباسم، ابوبکر او عمر رضی الله عنهما یادول، او دا به زه بربنډومه او بیا به ورله کوړې ورکومه. الله ورته ویل مړه تا خبیث ته ګوره او ابوبکر او عمر ته رسېدو ته ګوره، ودرېږه چې به د هلیکاپټر نه دې رالاړه کړمه. منظرونه یې شته دی په نیټ کې پراته دي، هلیکاپټر نه الله رالاړه کو، کپنې وشلېده، او خپلو کسانو د مینې د لاسه چې کمزور ورته کړی کپنې ترې راښکلی او الله بربنډ کړی دی. الله ورله دا سزا ورکړه، صحابو دشمنانو له الله به داسې سزا ورکړي. نو دا کور پاک ساتئ د پاره طواف کوونکو. طواف اوس خلک د خمیني د قبر نم کوي، اوس د حسین رضی الله عنه په روضه باندې د کعبې ماډل جوړ کړلو، التم لګې د شیعګانو دا ترتیب جوړ کړلو، سکالي ویډیو راغه، التم باقاعده طواف کېږي د هغه د قبر. دا ټول د شرک اعمال دي، دا یقیني شرک دی، ځکه چې طواف دا خاصه د صرف د کعبې، دا د نبی علیه السلام د قبر خاصه نه ده، د پیغمبرانو د قبر نم طواف ناروا دی، پاتې لا د بل چا د قبر نه. نو طائفین ځکه مخکې کړه چې دا کار صرف دلته کېږي بل ځای کې نه کېږي، او بیا ورپسې عاکفین چې دلته خلک اعتکاف لم راځي، او دا رکوع سجده خو په هر ځای کې کېږي، خو خصوصا دغلته خو خامخا خلک منځونه کوي. وإذ قال ابراهیم، اوس بله خبره کوي درېیمه د ابراهیم علیه السلام سره متعلق په دې چې دعای غوښتلې مکې او اهل مکې دپاره. وإذ قال ابراهیم، په هغه وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل رب وګرځوه هذا دا ځای بلدن یو ښار، آمنا امن والا. ګوره دلته بلدن ویلی دی، بل ځای کې به راشي رب اجعل هذا البلد آمنا، په الف لام سره به راشي. هلته ځکه وایي چې هلته څه ناڅه آبادي به شوي و هغه ټایم، وایي الله ښی ښار کا، او دلته بلکل آبادي لا نشته دی. نو دې ټایم کې دا دعا کړي چې الله دلته یو ښار جوړ کړه، دا دعا یې بیا قبوله شوه.
حدیث د بخاری کې راځي بنو جرهم قبیله تیرېدله د مکې په لاره باندې کوم چې د اسماعیل علیه السلام خرانه چې وی کته دی به نور کلم تیرېده خو مارغان به نه لیده په هوا کې ځکه مارغان هغه ځای کې چې چېرته اوبه وي او په مکه کې اوبه نه وي چې وی کته مارغان تاویږي یو بل ته ویل لکه دلته خو موږ نور کلم ځو مارغان خو نه دا مارغان څه کوي لکه چې دلته اوبه راوتې دي یو کس یې ولګې ته لاړ چې لاړې ګوري یو زنانه ده د ابراهیم علیه السلام بیبي هاجره رضی الله عنها یو ورسره وړوکی د غېږې بچی دی اسماعیل ورسره هغه د زمزم اوبه الله ایستلی نو لاړې خپلې قبیلې ته دعوت اطلاع یې وړله چې هغلته اوبه راوتي هغوی ورغه وایي ستا اجازت شته هاجره رضی الله عنها ته وایي چې موږ ستا ګاونډیان شول ته به دیره شو بنو جرهم ورته ویل هغې ویل بلکل هم دا الله نه یې غوښتله چې لږ ګاونډیان مې پیدا شي که نه و اجازت زما شته خو په اوبو به مې اختیار نه وي اوبه به زما اختیار کړي وایي بلکل ستا اختیار کې دي نو په دې کې هغوی دیره شو اسماعیل علیه السلام را زلمی او بنو جرهم کې ولا بیا واده وکړو په اول ځل چې ابراهیم علیه السلام راغی انګور یې ولیدله ښکار له وته اسماعیل علیه السلام خاوند دې څه شو ښکار له تلی دی حالات هم څنګه وایي تپوس مه کوه دا بعضې ښځه هسې د مرداره خوله به هر ځای کې نیولي ورانې ورانې خبرې به کوي ښه به ورته هر څه میلاویږي ښه به خوري سکي ښه به په بدن باندې پټوي ناشکره به ناشکره انسان د الله بدي شي یاره بس خاوند مې کار نشته دی بس دا چلې اوس دا پته ورته نشته دا زما سخر راغلی دی او ډیر بد حال له او ډیر په تکلیف راته رزق ملاویږي او د بنده مخې ته چې داسې خبرې کوي د الله بې بدې راځي د بنده مخې ته د خپلې لوږې او د تندې خبرې مه کوه الحمدلله هر څه وی ډېر دي داسې وایه دا مه وایه چې به د لوږې نه مړه شو څوک به تاله څه درکړي سپکې خبرې کوي لګې ابراهیم علیه السلام باندې د دې د انداز ښه ونه لګېده خوند یې وله ور نه کړلو دا ډېره بېکاره ښځه ده دا زما د زوی ښځه ده نو ورته وایي بچیه داسې کار دی زه لاړم د پیغمبرانو عجیبه ژوند دی دا حدیث چې کله سړی وایي دا اوږد حدیث دی په کتاب الانبیا کې امام بخاري راوړی دی بعضې وخت کې سړي بلکل دا زړه ورته دغه شي داسې بې اختیاره سړی چې جړه وله ورځي دا پیغمبرانو عجیبه ژوند دی د سره د بچي ملاقات ته پاتې نشه وایي زه لاړم اسماعیل چې راشي زما سلام ورته ووایه او بیا ورته ووایه چې دا د کور دا درشل دی بدله که هغوی ښه ده هغې ته څه پته و چې عتبة الباب څه ته وایي د کور درشل اسماعیل علیه السلام راغی څه آثار یې ولیدل قدمونه کور ته راغلي ننوتي دي وتلي دي داسې بعضې احوال یې ولیدل وایي څوک خو نه و راغلي ولې نه څوک وایي چې سپین ږیرې او چې بوډا هغه احوال یې ورته بیان کړه څه ویلې وایي بس تا ته سلام پرېښی دی بل یې دا ویلې چې اسماعیل ته ووایي د کور درشل دی بدله کړه هغې د کور درشل خو مې همدا ته یې که نه مطلب دې له طلاق ورکړه په طلاق یې ورکړه ختم یې کړه بیا پکې بل واده وکړه په بنو جرهم کې بل ځل چې راغی ابراهیم علیه السلام بیا اسماعیل علیه السلام نشته ښکار پسې به هغه ګرځېده چېرته دی خاوند دی وایي بهر دی چېرته تللی ښکار څه خورئ وایي اوبه څکو او غوښې خورو د مارغانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته فرمایي حدیث د بخاري کې وایي صرف تشه غوښه چې وخوري اوبه ورپسې وڅکي وایي دا هاضمې له ښه نه وي سیوا د مکې نه چې په مکه کې تشه غوښه خوري اوبه ورپسې څکي نو دا دله نه بدېږي بل ځای کې دا بدېږي چې دا عادت جوړ کړي خامخا به ورسره نور څه خوري نو وایي وخه هم څنګه تېرېږي وایي الحمدلله دومره ښایسته وخه هم تېرېږي وایي د مارغانو غوښې خورو ښه مزېدارې او ښه ښکلی وخه هم تېرېږي داسې شکرګزاره ښځه وه ډېره نیکه او صالحه او د دوی ښه اکرام وکړو ویل زه لاړم او خاوند ته زما سلام ووایه او ورته یې درشل خیال دې ساته ښه بس لاړل اسماعیل علیه السلام چې راغی څوک خو نه و راغلی ویل ولې نه داسې سړی راغلی دا زما پلار وایي بس وی لاړې سلام یې ویل ویل چې درشل خیال دې ساته وایي زه تا نه خوشحاله تلی دی درشل نه مراد امتی نو دغه وخت کې چې لا آبادي نه ده شوي ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې ده یا الله وګرځوه دا ځای ښار آمنا امن والا وارزق اهله او رزق ورکړه دي اوسېدونکو ته من الثمرات دار قسم غلونا من هغه چاته د ابراهیم علیه السلام غیرت دی د الله لپاره د رزق دعا کې صرف مؤمنان پکې یادوي کافر سره خو نه لګي کنه د ابراهیم علیه السلام اخو خلیل الله دی خلیل وایي هغې ته چې خالصه دوستانې وي د الله سره د بل چا ځای پکې نه خاص کر مشرک سره نه لګي خو من یا الله دا رزق هغه چاته ورکه امن منهم چې ایمان یې راوړی د دوی نه بالله په الله باندې یا الله ستا توحید یې منلی والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې قال الله فرمایل ای ابراهیم ولې زما رحمت را تنګې
ومن کفر او چا چې کفر وکړو فامتعه ز اغلم فیدی د دنیا ورکوم قلیلا لږ زمانہ قلیلا کی اشاره ده جون دنیوي ته د دنیا د رزق کافر لمر کوم پرې د چې خوري چې بیا سبا ما ته دا ونه قیامت کې الله زده لوګي مړ کېدم ما ستا عبادت څنګه کړې اکثر کافر ډیر خوري دې د پاره چې به څه بهانه نه ثم اضطره ببزدا کافر په زور باندې بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا اضطره زکوي استقرار دي ته وي چې ستا یو خوخه نه یو بس یو کار کې د په خوخه نه چې جهنم تلاړ شم خو به دیکو بوتل کی کنه رسو برادي ثم يدعون الى نار جهنم دعا دکی بور کول کیږي ور د جهنم طرف ته دکی ور کول او ملائک با لتی وسکانو دکی بوتنی ولي والعياذ بالله اور ان کړي وبئس المصير او بد زید د ورتللو دغه ور واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل دلته وسوي کله چې دی پلار او زوی بیت الله جوړو د الله په حکم باندې ابراهيم عليه السلام راغو دی وخت اسماعیل عليه السلام تکړه دی د کار دی اسماعیل عليه السلام ګټه را چلی ابراهيم عليه السلام آبادی کوي ګټه دی په ترتیب دیوالونه جوړي کعبه جوړي لګیا نو ګور کعبه غوندي دومره اوچت ځای جوړ کړو خو فخر او تکبر نه کوي چې برید تا وي چې وګوره کنه موږ کعبه جوړه کړې و دا وای ربنا تقبل منا دا موږ ته چل راخی چې هر څومره غټ عمل وکي فخر او غرور په مکو الله ته یې الله قبول یې کرانا غټ خبره د قبولیت ده واذ يرفع باوخ کې چې پورته کول ابراهيم عليه السلام القواعد غبنيادنا من البيت د کور د الله و اسماعيل عليه السلام مسلم الګریو نو دوانو دعا وکړه قال دلته حذف ده ربنا زمون ربا تقبل منا قبول ک زمون ندا عمل انك قننت چ انت السميع العليم یا الله تی اوریدن کې او پویا ذات ته اوریدن کې سميع منا اوري سمع د قبولیت مراد دیني قبول کرانه یا الله دا عمل نګور د الله نه دعا غختلې ده قبولیت د عمل ارسم رلوی عمل چوکي الله نه دعا دا غواړي چې الله قبول کرانه ربنا زمون ربا وجعلنا وغرزو من لرا مسلمين همیشه اخلاص کوونکی لک استاد پارا ومن ذريتنا او زمون د اولادنا ادي مخکې کې دا فیدم ده چې بچي ځان سره پنیکي کې شریکوا پلار دې د نیکي یو کار کوي په کار د چزویلم دا تربیت ورکی کنه ابراهيم عليه السلام کور د الله جوړې نو اسماعیل ځان سره په کار باندې اخته کړی دی دا ټریننګ دی پیغمبرانو کورنۍ تربیت ډیر کله تر سی پلار خکارونه کوي بچو ته زی ته شي پیسې ګټای بس خراب شي تربیت یې ونه شي سي نه پکار د سړی د دین پکار کې بچی ځان سره استعمال کی ربنا یزمن ربا وجعلنا وغرزو من لرا مسلمین همیشه اخلاص کوونکی لک استاد پارا مسلمان چې موږ تا ته غاړه ایخي استاد دین خدمت کو بندگی کو ومن ذریتنا زمن د اولادنا معلومه ش سړی کله ځان له دعا وغوړي به خپل بچی اولاد هم پکې یادای زمونږ د اولاد نم یا الله امه مسلمه یو ډله جوړه کوي اخلاص کوونکی لکه ستا دپاره چې زمونږ هغه اولاد هم امت مسلمه شي مونږ هم مسلمان یو زمونږ اولاد به امت مسلمه شي چې یا الله هغه به ګردن نهادي تا ته وارنا وخای مونږ ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمونږ خاص کر مناسک د حج وتب علينا يا الله مهرباني رو غرزو پمنګ باندې انك يقيننت چي انت التواب الرحيم خاص ته ډیر توبه قبلون کې رحم والا ربنا وبعث فيهم دوز دعاء د پبارد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کې ربنا يزم رب وبعث وراولګ فيهم پدی مکی والاو کې رسولا یو رسول منهم چې دوی د جنس نوي وګور ابراهيم عليه السلام چې کوم کعبه جوړه کړې و هغه داسې نه ولکه دا موجوده چې ده هغه داسې لږ اوږده او مستطیل غوندې لکه د کاپۍ ته ګوره داسې وه او اوس خو پکې یو دروازه ده که نه هغه کې دوه دروازې غیښې وې یو شرقي یو غربي په یو طرف به ننوتې په بل طرف به ترې راوتې بله درېیمه خبره پکې دا وه دروازه ځمکې سره وصل وه اوس خو ډېر اوچته د لاس هم ډېر په مشکله وررسېږي دا دروازه ابراهیم علیه السلام ځمکې سره لګولې وه چې څوک به راتله ډایرکټ به ورنوته په بل طرف به وتل اوس دا د حتیم طرف چې دا ګرد ته ګوري که نه دا ځای د مکې والاو نه پاتې شوی و په هغه وخت کې چې لا نبي علیه السلام ته نبوت نه و میلاو او دوی به کعبه جوړوله مکې والا ویلې موږ به دې کې خالص حلال مال د خلکو نه اخلو کومې چې د هغه زمانې زیناکاري ښځې وي وینځې وي بدکارو باندې به پیسې ګټلې په ډمتوب په ګډا به ګټلې وي دین به نه اخلو
چا چې پردې ځمکه قبضه کړې وغیره یا ظالمان دي غصب یې کړی هغې نه هم ناخلو نو حلال مال کله کم شي. نو د مکې والاو نه دا ځای به پاتې شوی دی حتیم، دا ځای ته به پاتې شوی دی. ورنه که حتیم ته یو انسان اوس وردن نشي داسې لکه کعبې ته چې دن نشي، بل یو دروازه ورله کمه کړه هغوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ارمان کړی یره عایشه رضی الله عنها ته فرمایي که ستا دا قوم نوی نوی ایمان ته نوی راغلی اوس اوسې دور د جاهلیت پرېښی دی نو ما دا کعبه نړوله لنقضت الکعبه، کعبه به مې نړولې وې او بیا به مې دا جوړه کړې وې په بنیان د ابراهیم علیه السلام باندې، په هغه بنیاد مې جوړوله. خو اوس به دوی وایي چې مړه د دې پیغمبر هر څه کې کاري. نو هغه ارمان بیا عبدالله ابن زبیر پوره کړو، لکه دا به صورت ال عمران کې انشاءالله موږ دې کې خبره کوو د الله په توفیق. هغه بیا داسې وکړه چې دروازې هم دوه کړلې او حتیم هم پکې راګیر کړو، خو چې حجاج حمله وکړه عبدالله ابن زبیر شهید حجاج ظالم راولګېد بیرته کعبه ورانه کړه، هلکه کعبې ته څه ویلي او بیرته مکه د مشرکین مکه په طرز باندې جوړه کړله. هغې نه پس بیا بعض نور حکومتونه راغه حکمرانان ویل مونږ بیا ورانو بیا د ابراهیم علیه السلام په بنیاد جوړو. امام مالک او نور علما د هغه زمانې ورته راپاسېدو په قلاره کښېنئ، د خپل سیاستونه هم چېرته بل ځای ته ویسئ، په کعبو سیاستونه مه کوئ، یو به یو شان جوړئ بل به بل شان جوړئ. اوس یې نوره په قلاره پرېږدئ، زموږ نبي پرېښوه تاسو هم پرېږدئ. چې عبدالله ابن زبیر جوړه کړه د پیغمبر ارمان یې پوره کړو هم تاسو ورانه کړه، نورې ګوتې پکې مه وهئ. بیا هم داسې پاتې شو. او د موجوده حکومت چې کوم دی دوی پکې بیا ډېر خدمت کړی دی، سهولیات او پوره ترتیبونه، ځکه دا د زمزم کوی د اوبه به څښا کېدلې بار بار، دې ته پوړۍ کوزې شوې وې کچه غاړه او خلک به لاندې ورتله. هغې کې به اکثر چې دی حدیث کې م راځي خلکو پکې ګوتې هم والې او اوبه به لږې دغه شوې وې خړېدې به او کله پکې ګندونه مندونه هم خلکو نه غورځېده. اوس خو پې پلانټونه یې لګولي دي او ډېر جدید سیسټم یې کړی دی او ډېر په صفا او سهولت سره میلاویږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې اوس دعا او دې کې مرد دی په بني اسرائیل او اهل کتابو باندې چې ګوره دی ابراهیم علیه السلام د آخري نبي په باره کې دعا کړې ده، تاسو د آخري نبي ولې نه منئ؟ ربنا ای زمونږ ربه وابعث فیهم او راولېږه په دوی کې یو رسولا یو رسول منهم چې د دوی د جنس نه وي. منهم کې اشاره دی ته بشر وي، سبق کوي دا پیغمبر یتلو علیهم، دا پیغمبر به بیانوي لولئ به دې خلکو ته آیاتک ستا آیتونه، په دوی باندې به آیتونه تلاوت کوي، منه بیان به ورته کوي. ویعلمهم الکتاب او تعلیم به ورکوي دوی ته د کتاب چې قرآن دی، والحکمت او د سنتو. حکمت معنا امام شافعي رحمت الله علیه او نورو علماو کړی دا حکمت نه مراد دی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. ویزکیهم او پاکوالی به کوي د دوی، تزکیة النفس به وله کوي په دغه تعلیماتو د وحی باندې پاکوالی به کېږي. انک یقینا ته چې معلومه شو چې پاکوالی صرف په قرآن او حدیث کېږي. ویعلمهم الکتاب والحکمت نه پس یې څه ویلي ویزکیهم، دا پاکوالی به پس کېږي په کتاب او سنت، دا نه چې وروسته به صوفیان راځي او تصوف به جدا لاره جوړوي او په هغې باندې به زموږ نفسونه پاکېږي. خلک راولګي د قرآن او سنت ورته تزکیة النفس نوم یې ښیدي ولا صوفیت نوم کېښود، نو نوم یې بدل کړو نو کار یې بدل کړ، د ځان نه خپل اعمال خپل عبادات بیل یو جعلي دین یې جوړ کړو او د عقل نه خلاص. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي څوک چې د صوفیاو خالصار کې لاړو غرمه چې واپس راځي د ماسپښین ټایم کې دا به احمق را واپس کېږي، دا به د ځان سره عقل نه راوړي، د دې دا دین خو د عقل خلاف او پاګلان د ځان نه خپل دین جوړ کړی. انک یقینا ته چې یا الله انت العزیز الحکیم، ته زورور غالب ذات حکمتونه والا. العزیز هغه ذات چې زورور دی او غالب دی په خپل کار چې کوم کار کوي. الحکیم حکمتونه والا.